السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې ښه به د کرکټ یو څو اهم ترین اپډیټ تاسو سره شیر کوم چې ډېر ضروری دي. د چیمپئن ټرافي حوالې سره آی سی سی چیمپئن ټرافي 2025 چې په پاکستان کې یو غټه غیمت مخکې جوړه وه. اول دا خبره وه چې د انډیا او د پاکستان چې کومه ستونزه وه او کومه غیمه وه نو زه هغه اوس حل شوه. اوس پکې بله لوبه شروع ده چې د سټیډیمونه چې کوم دي تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري چې کوم ګراونډونه دي تیار نه دي. نو د پاکستان چې کوم دغه محسن نقوي مشر هغه پی سی بي مشر چې دی هغه ټیکهدار ته وویل چې یاره ته په دې سټیډیمونو باندې کار زر ټیټ کا ختم کا. ټیکهدار ته وویل چې دا ګراونډونه ته ماله مطلب په 25 ورځو کې یا په 20 ورځو کې تیار راکا. نو اوس ټیکهدار ورته ویلې چې ته مانه داسې سټیډیمونه تیار غواړې نو ته ماله 3 میاشتې ټایم را. نو دلته هم د سوچ خبره ده چې څومره وخت شو چې په دې چیمپئن ټرافي خبرې روانې دي. پاکستان پی سی بي چې دی محسن نقوي چیرمن هغه په دې سټیډیمونو کار چالو کړی دی په دې ګراونډونو، دا لا سر ته نه رسي. خو هلکه ټیکهدار ته ووایه مخکې به دې ورته ویل چې ته پې زورونو د انډیا نیوز او مطلب داسې نور چې کم مونږ سره د چا نه لګي شرپسند خلک دي ویډیوګانې کوي او نیوز باندې راځي چې یاره چیمپئن ټرافي روانه ده دوبۍ ته. نو چې داسې حالي بیا زه ویم چې روانه ده، ځکه چې اوس سټیډیمونه او ګراونډونه لا اوسه پورې لا هماغه شی دي لکه زه صحیح ده په 400 کې 300 کار پکې شوی لږ پاتې دی، خو په کار دی چې دا خو په 20 ورځو کې نه کېږي چې ډېر هم دغه کیږي چې میاشت کې کېږي خو چې اوس هم تیز کار پیو کېږي. نه دغه چیمپئن ټرافي بیا داسې ووایي چې دوبۍ ته روانه ده. نو دا نیوز چلیږي. ډېرو ملګرو ما ته هم کمنټ کړي په فیسبوک کې. نو مې لورګه په دې به ملګرو سره ویډیو شیر کړو چې دغه نیوز چې دي دغه خلک لګیا دي خو لا د آی سی سی طرف نه اوس لیټر راغلی دی پاکستان ته پی سی بي ته د آی سی سی ته نن به راځي. نو بیا به دا ګراونډونه ګوري چې دا څنګه تیاریږي که نه. نو بیا به دی دوبۍ ته چیمپئن ټرافي وړي. نو ډایرکټ یې نشي وړی. نو ډېرو ملګرو تپوسونه کول مې چې دا ویډیو ور سره جوړه کړو، خبرې اترې وکړو، شیر کړو ورسره چې یاره آی سی سی چیمپئن ټرافي چې دا دومره اسانه نه ده چې اوس د پاکستان نه ځي، خو چې داسې حل نو بیا به ځي. نو اوس به تقریبا دغه خو شاید هغه 16 تاریخ له پته لګي د آی سی سی ته نن به راځي او پاکستان ته او دا ګراونډونه به ګوري. نو که چېرې هغې ته صحیح ښکاره شو نو بس بیا به بالکل چیمپئن ټرافي کېږي. او که هغې وایي چې نه په دا د انټرنیشنل کرکټ دپاره صحیح نه دي لا جوړ نه دي وخت یې پکې نو بس بیا دوبۍ ته وړي. بیا خو لنډه ده. خو دا دی چې نن سبا د آی سی سی مشر هم چیرمن د انډیا کس دی او تاسو ته د هغه پته ده چشماټو کارټون نه دی، د سړي بچی نه دی. نو بس خدای دې پکې خیر وکړي. اوس دې خدای پاک پرده مو ساتي چې پاکستان پی سی بي محسن نقوي چیرمن چې دی هغه اوس کوشش وکړي په دې سټیډیمونو چې څومره زر کېدی شي پیسه ورسره ښه ډېره ده، هر څه ښه ډېر تېر دي، خو چې بس کار پې ټیټ کړي او نور هم پې مزدوران واچي ټیکهداران ونیسي او مطلب چې یو کار مطلب ګنټه کې کېږي او دی په پوه وخت کې وکړي. نو بیا به انشاءالله چیمپئن ټرافي دپاره دغه سټیډیمونه تیارېږي. نو بیا داسې ووایي چې ګراونډونه تیار او بس لوبې شروع کېدو واله، ځکه چې لوبې بس دغه تقریبا 25 ورځې بعد پکې دا دی د 25 هم نه 24-25 ورځې بعد د پاکستان او د ساوث افریقا او د نیوزیلینډ هغه پرټس والا میچونه به چالو کېږي او د پاکستان سیریز هم دی پکې د 3 ملکو. نو دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو اوږدېږي چې چېرته مې الله خوشحاله آباد ساته. مهرباني د خدای په امان.